ما ورته ووې وم هغه سرمست دی وم زما سټایل د سرمست دی خو هغه یو غریب کس دی او مخکې لور اوس پس دی د هغه په نظر کې څوک باز دی او څوک ټپس دی ووټونو ته به یې ودرومه انتخابي نشان د هغه ترمس دی نور ووامه که بس دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. زما خواته موجود دی یو ډېر ژوندی انسان، ډېر ښکلی انسان. زما سره فیسبوک باندې رابطه شوې ده، انب خان تالاني نامه ده او دا مې ورسره لوز کړی. که چېرته ملاقات وشو نو خامخا یو ویډیو کلیپ به درنه اخلم ځکه چې ډېر د خوند رنګ ملګری دی. تاسو به چې د خوند رنګ ملګری څنګه دی نو هغه به د انب خان نه تاسو اورئ. ما ته ویلی شي انب خان تالاني چې کول به مې رواني عادتونه پخواني او هغه وخت لیوني. ستاسو کیمرامین ستاسو ایډمین په تاسو مین د کیمرې شاته مخامخ ټولې دنیا ته حال به نه وایي چاته چې هر ځای خوشحاله او آباد اوسئ، که په راولپنډۍ یا بیا په اسلام آباد اوسئ. او زه یم تاسو سره د ثوابای نه الله دې ټول مسافر بچ ساتي د بیمارۍ نه، خاص کر د تبې ټوخي یا بیا د جبای نه، دواګانې دې واخلي د خپلې بیبي او د خپلې ابای نه. او ورسره دا نصیحت کوم چې ځان بچ ساتئ د مسافرۍ نه، خاص کر د سعودي عرب یا بیا د دوبای نه. خو داسې هم نه کېږي طاهر لاله چې بنده تیار نه خپې راتاو کړي او کینی او خپې راتاو کړي د ښکارای نه. نو دغه خبرې وي. د دې نه علاوه طاهر لاله باندې ډېر زیات مین او دی خواته راغلي یو. نو زه به ووایم چې طاهر دی او که په سمه دی او که په غر دی زموږ د زړګي سر دی، ډېر کلک دی او ډېر زیات بختور دی، نه د چا نوکر دی او ډېر زیات نر دی او ډېر زیات زړور دی او څوک هم چې ورته بد ګوري نو زما په نظر کې هغه د ټیپر سر دی. بیا به دا ووایم چې طاهر خان دی زموږ رور، زموږ جانان دی، په موږ باندې ډېر ګران دی، ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی. د پښتنو او د پښتو خدمت ته وقف کړی خپل ځان دی او د اناب خان ته نه قربان ځان دی او ډېر زیات ورته زما سلام دی. ډېره مننه انب خان صاحب، جزاک الله خیر. او د فیسبوک نه میدان جنگ مه جوړوئ. که مارک زربخت ته پته ولګېده چې پښتنو د دې نه میدان جنگ جوړ کړی دی نو زه وایم چې دی له به هغه یو جدا فیسبوک راوباسي. یاره د خوند رنګ لطیفې د لم درځي، لطیفې راله راځي. بالکل لطیفې به ورته داسې وکړمه چې یو سړی چا کره میلمه شوی او هغه ورله ساده ریجې راړي یا شیدلې ریجې ورله راړي نو هغه چې ریجې خوړې نو سورې ورله نه ورکړو نو ښځې د کچن نه آواز وکړو وی یا سړي وی هغه چرګ درړمه نو دې سړي به ورته نه لا میلمه ریجې خوري. بیا به ورته هغې آواز وکړو د میلمه وي چې راشي ریجې خو هسې بېکاره دي نو د ریجې بس کړې چې څنګه یې بس کړې نو د خاوند ښځې ته آواز وکړو وی هغې چرګ راړه چې چرګ هغې راوړه نو هغې په ترخ کې دغه شان ژوندی چرګ نیولی طاهر لاله ده وی داسې دي میلمه ورته وي دا خو ویجي چې څوک میلمه راشي او ریجې کې مې وغورځېږي لاندې که نه دا چرګ موږ ساتلی وي هغه ریجې هغه ریجې ټولې هغه میلمه باندې هغه ریجې هم دغه کړې او هغه کار هم دغه شو. او یو لطیفه کومه ارشاد، یو بله لطیفه داسې کومه چې په هسپتال کې یو زنانه وه د هغې خاوند مړ شو نو هغې ډېر زیات جړل څه په داسې رنګ باندې جړل چې وای توتي ګله وای توتي ګله او زه دې چا ته پرېښودمه. یو دوه هلکان داسې تېرېدلي هغه یو هلک ورته وي چې بای دا خو یار لکه ینګ جینۍ ده او زه ورسره واده کول غواړم، ډېره ښایسته هم ده او ډېره د ښې کورنۍ راته ښکاري خو چې دا به د کوم ځای نو اوس دې جینۍ واورېدل دا جینۍ داسې چې یا توتي ګله او یا توتي ګله په پېښور کې دی په 42 نمبر بنګله کې په 4 نمبر ګلا کې په 3 نمبر کور کې زه چا ته پرېښودمه. نو په جړا باندې ورته هغه دغه وکړو پته ورته وښووله په جړا کې که نه نو وایي د جینکو ملالې سترګې لوګې بانه کې جړا یار پسې کوي نه. او مسافرو ته یو څو داسې لطیفې یو څو ټپې داسې کوم چې د کوم مسافرو نه خویندې میندې پاتې شوي دي. وایي بېروره خور په کلي راله اواز یې وکړه شپه به چا کره کومه د رونو خور دې په غرموزي طاهر لاله د رونو خور دې په غرموزي بېروره خور دې د بلای په سوري ځینه د مړانو خویندې به جاړي سبا به جنګ تر مازدیګره پورې وینه زما 5 رونه لښکر دی که زه سرتوره پکې ځم پټه به یمه او وایي زما د رور نه ښکلې نه یي رندارې مه خوره د منګي لاندې پیرونه. واه ډېر ښه انب خان صاحب شکریه دی ادا کوم ورور خو زما ته نړه نه کېږي او ما ته پته چې دا کتون کې هم تاسو ګوري که نو هغه وایي چې انب خان به راته نور څه وایي
نو یو دوه راته داسې که ټپې کې که مصرې کې که شعر راته وي او که لطیفه کې نو د ملګرو توګه بیا به چا تخلو چون کې راغلم سوات ته نو زه به داسې یو د عزیز مانیروال صاحب یو غزل به درته ووایم چې د سوات د ټولو ملګرو نه ډېر خلک ما نه ګیله کوي خو په سوات باندې ډېر زیات مین یم او د سوات د ملګرو نه مې دا ځان قربان نو زه به ووایم چې زه درنه لاړم په غرونو باندې واړېدمه خو دلته هم ستا په یادونو باندې واړېدمه پروردګار حسن پرسته پیدا کړی یم سوات ته راتلم په جنګونو باندې واړېدمه پروردګار حسن پرسته پیدا کړی یم او سوات ته راتلم په جنګونو باندې واړېدمه د وطن کاڼي بوټي رنګ رنګ تپوسونه کوي جواب یې نه راځي سوالونو باندې واړېدمه ما خو ټول عمر محبت سره یاري کړې ده خو ستا د ښار په نفرتونو باندې واړېدمه ما خو ټول عمر محبت سره یاري کړې ده خو ستا د ښار په نفرتونو باندې واړېدمه خپل خلاصه کې چې پردي په خپلولی شمه عزیزه ستا په غزلونو باندې واړېدمه او طاهر لالا یو شعر تا ته ډالی دی چې سوات ته به درشم خو تا خواته درتللی نه شم ستاسو په داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه او بل به دا شعر ووایم چې مینه کې دې مینه وه ښه شوه چې ته رالیږې وچه راکې وینه وه او ستا یادونه مې په زړه کې داسې خښتي لکه زنګ وهلی میخ په زوړ لرګي کې زنګ وهلی میخ چې د لرګي کې که نه نو دې ته نه راوځي چې را جدا کېتی نو ماتېږي پکې نو دا دې تاسو ته ډالۍ وي چې ستا یادونه مې په زړه کې داسې خښتي لکه زنګ وهلی میخ په زوړ لرګي کې نو غواړم به ستاسو نه اجازتونه او ډېره زیاته مننه د ټولو زیاتو ملګرو که داسې څه خبره شوې وي چې زه پرې ورته بد ښکاره شوی یم نو د هغې به زه غواړم معافي او که معافي نه نو بیا دې په کمنټس کې راولېږي ټاپي پړقې وویه لږه انب خان پړقې وویه ډېر مننه انب خان صاحب زما ثوابوال ډېر زیات خوښ دي ما څو پرې ویډیوز کې ویلي هم دي ستاسو هغه مینه ستاسو هغه محبت زما سره الفاظ نه چې زه بیان کړم زه یو پرې درغلی یم ثوابی ته خو په شپه کې نو زه به کوشش کوم چې انشاءالله د ورځ درشم خو د دې پوره ثوابی نه چې غاړی اخلم د خپل انب خان نه به غاړی واخلم لکه دا چې ما پوره ثوابی نه غاړی واخلم د خپل طاهر خان او لامر صاحب نوم دې څه دی لایق زاده لا او بچوړي نوم څه دی نجات خان او انب خان تعالی نه ورکې اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الکه ته خو ډېر تکړه نه حاضر چاته پرېږدم باچا حد دی حاجي خان او بھائی زمونږ د کیمرمین عمر خطاب نوم ورکې اجازت سلام وکړه باچا نه کومه تاسو هېر کومه که ته سلام وکړو کوی نه کې طاهر لالا به دې را کټ دا به د اخره پورې باچا ښه دا ویډیو موږ د اخره پورې چلو ډېر زیاتې دې را سره وکړو شیخان د چا سره زیاتې نه کوي مینه کوي خوروانې نه کوي الله شیخان د نورو عاشقانو په شان په محبت کې خپل پردی نه کوي یو دوه عمر خطاب ته هم ډالی که زه دا پکې په اخر کې ایډ کړو بیا عمر خطاب دی او د ده ژوند ځال له یو کتاب دی خو ماین په سر او په رباب دی او وایي په پروټو کې د څه خوښتې نه دی وایي کباب دی او د ده ژوند ځال له کتاب دی او ولاړ طاهر لالا ته په آداب دی او ده ته به دا نه وایي چې جناب دی ځکه که نه طاهر لالا یو بله خبره جناب به نه وایي چې ما ته څوک وایي اناب نه زه ورته وایم جي جنابو چې ورته غوسه شم ځکه چې د جیم نه جاهل د نون نه نالایقه د الف نه احمق او د بې نه بېوقوفه چې ځکه له خپل سینیر ته غوسه یم او ورته مخامخ څه نشم ویلی چې هغه وایي اناب زه ورته وایم جي جناب نه زه ورته یو څلور کنځل وکړم لکه جیم نه جاهل نون نه نالایق الف نه احمق او بې نه بېوقوفه حقیقت کې ګوره داسې نه ده دا لکه ډېره زیاته بخښنه غواړم بیا به ووایم چې بھائی کوی راته معافي وکړه معافي نه نو بیا کمنټس کې رالیږي مشرانو دې واورېدې چې دې موږ ته به دې الفاظ څه خبره کړي لانجه به راته جوړه شي نه لانجې به نه جوړېږي انشاءالله تعالی او دا خو د طاهر لالا مینه ده او ډېر زیات محبت دی او دا دروغ نه دي دا حقیقت دی او د ده په ژوند کې ډېر زیات محنت دی او د ده په هر یو کار کې صداقت دی او د کړه ډېر زیات محنت دی او عمر خطابه دا دروغ نه دي ګوره دا حقیقت دی ما ته یو سړي وي ستا سټایل د سرمست په دې اورېدلی کنځل کوي نو ما ورته ووې وم هغه سرمست دی وم زما سټایل د سرمست دی خو هغه یو غریب کس دی او مخکې لور اوس پس دی د هغه په نظر کې څوک باز دی او څوک ټپس دی اوټونو ته به یې ودرومه انتخابي نشان د هغه ترمس دی نور ووامه که بس دی زما په ویډیوز کې به تاسو ډېر خلک لیدلي خو نو ډاوټ انب خان تعلانې د نن نه پس ماشاءالله ډېر ملګري به پیژنې هم په ثوابۍ کې او نن نه پس انشاءالله زما چې څونه هم فالوورز دي انب خان تعلانې تاسو په اردو کې د دوه آی ډي دی آی ګیس هغه تاسو سرچ کړئ او د دوی د خوندور دی اکثر لایو هم راځي د ملګرو سره ګپ شپ هم لګئ نو انب خان صاحب ډیره شکریه ده د کوم ورو چې دی خو ملکنډ ته رالی زمونږ خواله رالی او مونږ ډېر زیات خوشحاله شو د ملکنډ په غرب خیجو په پنجدارو سپلو اوه میخونه ډېره زیاته مننه او اناب خان تعالی له ورکړئ اجازت پولیو الله مسپارو د الله په امان
دې ویډیو کې موږ سره مرسته کړې ایان سٹار. مونږ لکه انټرپرینور چې څونه راځي هغه ته اسانتیا پیدا کوو. مطلب یو سړی نوی لینډ شي په دوبۍ کې یا ایون دلته په جاب باندې هم یې الریډي هغه ته دونه د ګورنمنت افیسز د کم انټرنل سټرکچرز پته نه. مونږ ریټس ډېر اکونومیکلی او زموږ سرویس ډېر فاست دی. ډېر پروفیشنل کسان دي زموږ سره یو په ښه طریقه باندې مونږ کس ټیکل کولی شو. دوبۍ په دې باندې پروموټ کوو چې یو خو دلته ټیکسز نشتی، سیفټي سکیورټي ډېره ښه ده، بل لا چې د دیزي کم لوکلز چې دي ډېر زیات کوآپریټیو دي. تاسو د هر قسمه معلوماتو حاصلولو لپاره زموږ سره رابطه کولی شئ.